زموږ اجتماعي فکر چې په افغانستان کې تاریخ ثبت دی مګر دلته هیڅ شی نشته. دا خو ښکاره خبره ده، هر چاته معلومه ده چې فعلا اوس هم زموږ کوم معلمین چې دي ټیچران چې دي په پښتو نصاب ډېر خوښ وه. د افغانستان رسمي ژبې پښتو او دري دي او د دا ځای کوم ژبه چې موږ زده کړې ده یا کوم سلیبس چې اوس فلحال روان دی اردو دی. آیا د افغان کډوالو کوم چې بیرته خپل وطن ته ستنیږي د دوی آینده به څه وي؟ کوم نصاب چې دوی بدل کړی دی دا نصاب اول کې زموږ خپل پر استادانو یا معلمانو باندې ډېر ذهني فشار راوړی او دویم یې پر شاګردانو یا سټوډنټ باندې هم ډېر بوج دی، ذهني بوج دی. که نورو مملکتو یا نورو ملکو ته وګورو هر یو نصاب بدلوي، هغه کم عوام چې دی هغه ټریننګ کوي د دغه دپاره. خو زموږ سره سوال دلته دا دی چې آیا د راتلونکي دپاره به موږ په پاکستان په ادارو کښې یا پاکستان حکومت په خپلو ادارو کښې موږ ته د کار زمینه برابره کړي که یا؟ دویم، دا نصاب په افغانستان کښې موږ ته په درد نه خوري، نه یې څوک مني، نو آیا زموږ راتلونکی به څه وي؟